الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما عزتمندو، الدين د اسلام رسو شپې تخوینه لري. الله عز وجل شکل یو بندله اراده د جنت داخلي دوه کی په دې خوینه کې ورته بازي خوینه برخه برابر کی. دغه بازي به د خوینه دي چې هغه ایجابي دي او بازي سلبي. ایجابي په دې مناسبت باندې چې دغه کړنه په کار دا مطالبه کړي دا قران او سنت زمونږ نه. سلبي به دې ته ویل کېږي چې هغه زمونږ الله او رسول دغه نه منع کړي دا صبح دا عمل کې نه راولې چې کله دا عمل کې را نه وسته دغه نتیجه جنت دی او کچرته مراوسه ګوره به بل طرف باندې زئی نقصان سره مخامخ کېږي. او په دې باندې دا شکر ایستل پکار دي چې الله عز وجل موږ پر بندګۍ باندې مکلف کړو دا غیر تربیت لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګو د تشریع لپاره. امیدا کارونه موږ له خودلې دي چې دا به دوشي، امیدا کارونه موږ له خودلې دي چې دا غي نه ځان وساتي او الحمدلله په دې باندې ویل پکار دي. نن په دې خوونه کې بل خو ذکر کیږي بفضل الله وکرمه السفریه رشخان وال د مسلمانانو پورې زموږ په ټولنه کې دا ډېر سعادتونه ښکاری. خلک به تور مثال دسه مهم نه غني، لیکن د الله او د الله رسول په نسبت باندې ډېر لوی جرم دی. رشخندونه والا ملنډ ور پورې کول، داغه د شکل پورې، داغه د خواري پورې، داغه د نسب پورې، داغه د کورنۍ پورې. د دې وجه نه سورې حجرات کې الله عز وجل په دې باندې تصریح کړي چې نارینه دیم د نارینه پورې ملنډ نه کوي، رشخند او دغه شان زنانو تشکیله په غیږه کې قرطبي وي. په دې وجه باندې ځان لکړي دا چې دا مسله اکثره په زنانو کې موجوده ده. یو زنانه شکل به تور مثال د بل سره مخامخ شنه متصل دی چې غیبه شروع کې خوري به ته خبره نه هغه کې د نقصان دی، هغه کې دا نقصان دی، هغه کې دا. به سفریه سره ویل شي د سفریه او د حج امامین کې فرق شته. یو قول علماء دا خبره ذکر کړی دا چې د دواړه یو شی دي. د دې وجه نه اکثره مفسرین که تاسو شرط وګورئ هغه د سخري تعریف په استهزاء باندې کړی دی او چا د استهزاء تعریف کړی په سخريه باندې. خو فرق دا دی چې یو د ذات سره تعلق لري، بل د صفات سره، او چې مزه د خوشتبي. تقریبا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې یو دوی خوشتبي نه کړی دی. هغه چې معنا به درست سوا، لکه څوک راغلی د حکم مطالبه کړی دی د وکي بچي به درکمه خلک غوسه شوی دی به ورته چا ویلې دی ولې د وکي بچي نه دی. یو څوک زنانه راغلی د اسما خاوند دلته نشته وي د شو کس دلته راغلی او چې به تور مثال سترګو کې تور او سپین و د ارسل په سترګو کې داشتا. یو بل بډې د رب العالمین بندگی کوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې بډې خو جنت ته نشیدلې منه په صفت د بډې توپ باندې بنا بر هر تقدیر. اې دی وجنه فرق دی په مابین د دواړو کې د سخري، استهزاء، ملنډي. قرطبي رحمه الله به د خبره ذکر کړې د سفیان ثوری نه نقل کړي دی. همز دې ته ویل کېږي چې هغه انسان په دې شبه باندې وای او لمز به دې ته ویل کېږي چې انسان په سترګو باندې اشاره وکي او دا ډول به بچي دې سخريه دي درشخند. هغه ګوي کې واقعي په مرتبه مقسم کې دی ورته اقسام دي. چا ویل همز دې ته ویل کېږي چې انسان د بل چا پورې په اشاره باندې مرنده وکي، به تور مثال د چا سر وړي کې او دا خبره وکي چې مړه دومره سر لري دا کنه درې ونتوبنه یا پسترګو باندې هغه اشاره وکړه هغه به عزت په نیت باندې لکه ډېر انسانان دا قشم به سترګو باندې اشاره کوي. یا به تور مثال یو کشته د هغه نم په دې نوم باندې نامدار کړی چې هغه دلالت کوي دغه په مرز باندې، دغه د بدن په ذوب باندې هرګه خوراکي راغله نه دراغله.
زړه کې راغله نه راغله ټیټه کې راغله نه راغله د ټول بری سخره کې ور داخل لې ورسره دا خبره ذکر کو ظاهري دا شی موږ وړي ښکار خو لیکن په واقع نفس امر کې زمونږ د ایمان سره دا پټکر باندې راځي زمونږ ایمان یو څه غواړي دا کیږي به بل قران کې رب العالمین دا خبره ذکر کړي تنابز بالالقاب مکوي امام طبری رحمه الله فرمایي تنابز بالالقاب دي ته ویل کېږي یو کس ته به تور مثال چې هغه په یو صفت باندې بدوړي او ته هغه आवाज وکي الله عز وجل دغه نه منع کړی دا ورسره براشي لکه به تور مثال وشړې بللو شي یا ثاني یا فاسق اگر که امام بخاری رحمه الله بده باندې باب خودلې ده بده طریقه چې وسړې د قط نه وړي کېده او بل د قط نه جګدنو کچاله وسړې ټټکه وای یې دې بل وسړې وګدوي بده کې بس ممانعت بیانې ځکه الته مقصد به بیجیت نه ده دې سره بده خو کې د الفاظ میاسته تحکم او تعیر شرموله تحکم دې ته ولګي چې ظاهر رښتې وي لیکن باطن کې بیګه الفاظو کې دا راځي به تور مثال یو کس ته ظاهري یو چاله یو قسم الفاظ استعمال کې خو لیکن د زړه کې نیت کې به ایسه غلطه خبره ده او تعیر شرمول ته ویل کېږي یو سړی د چاره فقر پورې خان دی د چاره ګناه پورې د چاره ذلت پورې د علت د بل مسلې لپاره حکم به دې خبرې سره یو کس به تور مثال هغه په دې وخت کې د چا پورې خندا کوي د دې رشخندونه وهي اهل الملکین دي چې دا حرام دي په اتفاق د ټول علماء سره ځان د دین ساتل پکار دی الله عز وجل قرآن کې فرمایي یا ایها الذين امنوا اذ ایمان والو لا يسخر قوم من قوم رشخند نو یو قوم بل قوم پورې دا خبره ولې ذکر کړه ذکر رب العالمین پر باندې خبره کوي زموږ د الله د امر نه امتثال او هغه عمل کې نه راوصل دغه جنجال سره سره مخامخ کېږي به چې د ایمان په نقصان کې واقع کېږي د ایمان په ضد کې واقع کېږي دغه به برخلیف په بل طرف باندې ورځي قرآن کې سورہ بقره کې الله عز وجل فرمایي ويسخرون غیر مسلم په دنیا کې د مؤمنانو پورې ملنډي کوي خو په کدار چې په ورځ قیامت به دغه مؤمنان د بود دوی پورې به وکي او کله سورہ انعام کې دا خبره کوي فحق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون دا الله عذاب چې کله راغی نو هغه انسانانه به راګر کړ چې هغه د چا پورې ملنډي کړي دي مؤمنانو پورې رشخندونه والدي کله سورہ توبه کې دا خبره ذکر کړي چې مؤمنانو پورې دوه ملنډي کې په اعتبار د صدقو باندې چې لکه دې رب العالمین څخه ضرورت دي چې خلکو راوړله سورہ انبیاء سورہ مؤمنون سورہ صافات سورہ صاد سورہ زمر حجرات توبه قلم سورہ متففین او سورہ همزه کې به دا مسله شته دې متعلق وشند حدیث ځان سره یا ساتل پکاره دی عبد الله ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما ته معلوم دی اخره هغه کس چې هغه د اور نه راوځي او اخره هغه کس چې هغه جنت ته ور داخليږي واخر اهل الجنه دخولا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه تشریح دي چې رجل دی وسړی دی د ور نه بروزه به کناټو رواني د قشن د په لاسونه بلګي الله عز وجل ورته چې لاړ شه جنت ته داخل شنو دا برشه د په ګمان کې به دا خبره پروي چې دا ولاړه کړي برته به وافش موږ رب رسول یا رب وجدتها ما خدا جنت مونږ کې شغړ ډکړې شوی و د خپل ګمان دا خبره دا وکړه الله عز وجل دله وی چې ورشه جنت ته داخل شه ودا چې راشي نو خیر کې به دا خبره پروي چې دا ډکه ده به رب العالمین له دا خبره وږي چې اسمه رب هغه ډکو الله عز وجل ورته چې فتح الجنه جنت ته ورشه فإن لك مثل الدنيا وعشرة امثالها د دنیا او د دنیا له څل مثال جنت درکې یا ان لك عشرة امثال الدنيا د شی عبارت راغلی حدیث کې نو دوی وخت کې دا کس به دا خبره کوي چې تسخر مني وانت الملك تخو بادشاہي تسنګ ما پورې مرشخان کوي ملنده حدیث کې راځي فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته شوې خاندل حتی بدت نواجزه تر دې پورې چې هغه کونه ښکارا شولا دا هغه کس چې په ټول انسانانو کې په اعتبار د جنت کې حیثیت سره کم دی چې د دنیا لچند الله عز وجل دلته ور کوي نو دلته ګور د عبارت راغلی چې تسخر مني
تاسو ما پر لکه شملن ډکای الله عز وجل ورته چې ما شان د خبرې نه چې خلکو پورې ملنډه وکما بلکې زه قادر یم به خبر باندې چې وګړم هغه به پوره کیږي هغه پوره کومه یو بل روایت کې راځي عبد الله ابن عمر فرمایي چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي اسه کې دا غتري کسانو خبره ذکر کړه درې کسان هوا ته د پاسه په ورځ راغله وسته دی غار له داخل شول یو لوی تیګ راغله دی وخت د خلکو مخله دی غار مخله پرې وته دته ولکې وسیله په جائز اعمالو لکه د رب العالمین په نوم باندې وسیله جائز ده کیسه اعمالو باندې جائز ده عجز باندې جائز ده د مسلمان په دعا باندې جائز ده حمد او درود ویلو باندې جائز ده رب لفظ استعمالول جائز دي اېدین له بده خو بده جه باندې تو فعل باندې او د قشان د قبر خوا کې او قبر خوا اوازونه کوله د بین روا د شرک واقع دي تیګراله بده باندې د ارث بند کړه دا اوس اړ دې سوال کوي چې لګ لګ وړاندې کوي یو کس خپل عمل الله عز وجل له پیش کړي وي غجا کنه ټول لري ټول ګرځیدو نو دې ملګری ویل چې راځي چې کیسه عمل الله عز وجل له پیش کو امید ده چې رب العالمین موږ له نجات دې راکړي یو کس ویل اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران الله عز وجل تعالی فتره جسمه مور پلار ډیر انتهایی ضعیف ما بدول شو در اول وشلو به مې راوړ کړ دوی به وښ کړی ورش ویرا علم او په دې وخت کې دا ودري دا بچی مې ګرځي لیکن ما دا کارونه کی چې هغه باندې اول وسکم چې کلمه د امر پلار راوچې شي به بشره ګورم نو رب العالمین فان كنت تعلم اني انما فعلت من خشيتك فافرج عنا تل پتر شي دا مقصد وجه نه کړی دي سره یره د وجه نه کړی دي تاسو موږ دا ایستل لري کا نو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا تیغه او خوځیدا دیبل د شی ویل چې د تر لوري میوا زما سره ډیر انتهایی مینا وا په کدار شي ورسول باندې قادر شو چې جنا سره وکم ماته دا خبر شي اتق الله الله نو ویریګو دا پر دې حق مزه کوا زته وچ شمه رب کدا مثال یې د وجه نه کړی زمنګ نه کولاواله راواله د تیګل نور مخلاص شو تر دې پر چې اسما کارا شو او دریم د شی ویل چې الله سمه یو مزدورو زمانه لاړو دغه د عمل می د قشم بده ګټه مټه باندې واچو هغه به زید شو چې کله راغی اسما سره به د ملاقات وکي او د شی چې اتق الله الله نو ویریګا واعطني اجر غزما اجر ما لراکا ظلم ما باندې مکوا ما ورته خبره کړه چې دغه خواګانې وي دا څنګه شونه بدی کې دا ټوسته دي هغه ویل چې اتق الله ولا تسخر به د الله نو ویریګا ما پورې ملنډه مکوا ګوره دلته کې مولا تسخر به راغلی رب العالمین کدا می صدر زاره پاره کړی زمنګ نه د تیګه تللې کې په کدا چې الله عز وجل اسان تیرا وستا ګوره بدیږي کې دغه ټکی راغلی چې الله تسخر یو حدیث کې دام راځي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما نبی کریم علیه الصلاه والسلام لوی ویل صفیه مبارکه چې حسبک من صفیه کذا وکذا نه قد نه وړه ده نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل شو کلمه دی ویلې کچرته دریب له وګرځول شي لمذجته اغبم ګډ وډ کې او خلبه کې نو دا فرمایي وای ما ویل چې وحکیت له انسانا فقال ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا ما خو صرف دله حکایت وکړي د یو انسان نبي هغه دا خبر وکړه چې زه دا خوښ نه کړم چې یو کس مره د بل چا په باره کې دا خبر وکړي چې پلانې انسان دی وغه د شقت پر ود شقاواله لري ځکه بده کې دغه پر رښخند ولګيږي او دغه به نتیجه دا ده چې څنګه الله ور باندې خپکیږي د شړې به عواقب ډېر خراب راځي معرور فرمایي ورسول ابو ذر رضی الله عنه سره اسماء ملاقات راغی دربځي په علاقه کې یو ډېر قیمتي چپن ور باندې او غلام باندې ډېر قیمتي چپن او ته پوښ مته وکي چې دا څنګه دا غلام در کې انسان ډېر اوچته کپړو جامه استعمال کړي دا به ماته دا خبر وکړه چې یو ورځ مې یو چاله کنځل وکړه په دې طریقه چې اې د تورې زوی داغه د امور مرته یاد کړ پرېشخان کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه یا ابا ذر تدل په غور ورکه او د قش شرم دی ورکه په مور ته وسند چې شړې جاهلیت دا خو پتا کړي دا خو تاسو ورونه دی الله عز وجل تاسو رسول الله ذکر زولې دي فمن كان اخوه تحت يده هغه څوک چې دا ورور دغه د لاس نه دی طعام دی ورته ورکه دا هغه څنګه چې خوري هغه ستل دی ورته ورکه دا هغه څنګه چې غوندي او تاسو د مو مکلف کوي په دې کارونه باندې شدي هغه کولای نشي
او بهم کې شرط بالفرج او تقدیر تاسو دا مکلف کړو په دې باندې به اوسره کومک پرې کې وکای ابو ذر ګوره په دې وخت کې ځان د پاره چې کوم جامه غوښتلې هغه د پاره د وجه دینه شورس مدله په غور ور کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې خپه شوی دی چې د غیر لپاره کفاره کړی شي دومره صحابه کې اهتمام الله عز وجل قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم اې د ایمان والو یو قوم د بل قوم پورې ملنډ نه کوي رشخند نه وهي عبد الله ابن عباس فرمایي ودار ثابت ابن قیس په باره کې نازل دی چونګې د په غوګونه کې لږ سره بوجو چې کله به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس راغی نو خلکو بدل سي ورکو تر دې پورې چې داغه خواله براغی یو ورځ هم دغه خبره اوریدل یو ورځ ورسې نا وخت وند راغی ملګری ورته کولاواله کولو تر دې پورې چې کې راغی او کس ورته ویلي چې قد وجدت مجلسا فجلسا بس کینم دغه ځای کې ثابت رسول الله په دې وخت کې کېناسو خډین ته عزت غوسه به پښتنه وکړه چې من هغه دا کس څوک دی چې مله دا خبره وکړه دوی ورته دا پلانې دی نو ثابت ویلي ابن فلانه تا خدا خو د پلانې جوړې دی لکه به تور مثالدار کونډې جوړې دی پلانې دی مقصد به ثابت رسول الله په دې کې دا و چې د هغه پیغور غونډه ورته ورکې الله عز وجل دغه ایتونه په دې وخت کې به نازل کړه چې لا يسخر قوم من قوم یو قوم د بل قوم پر ملنډ نه کې څنګه په هغه سړي باندې ډېر بعد اثر وکړي د مجلس کې خبره دوه فرمایي چې اصل کې د بني تمیم یو وفد راغی فقراء او صحابه پر هغه ملنډ کول لکه عمار او خباب او بلال او صہیب او سلمان سالم چې کله دغه د حالات ولې چې دا خوري انتهي فقراء دي غریبانان دي الله عز وجل دغه ایتونه به نازل کړي چې تاسو غسان له ایماندار وای تاسو د ایمان مطالبه او تقاضا در رسیدا کارونه ونه کې ولې دوی پر ملنډ کوي رسخن دیونه ولې شي او چا دا خبره ذکر کړي چې د اکرمه رضی الله بارک دا نازل لې کله چې مدینه منوره راغی مسلمانانو چې داول د نسو چې ابن فرعون هذه الامه عمار چې دی وداد د امت د فرعون بشیر هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت وکړ الله عز وجل دغه ایتونه نازل کړه اگر که پیغمبر ورته دا خبره کوله چې مرحبا بالراکب المهاجر په خیر دی چې هغه سره چې هغه سور د مهاجر دی خو بنا بر هر تقدیر اجبار معنا نه دی خصوصیت د سبب نه دی حکم نه دی امام تبری فرمایي یا ایها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم دې ایت په تشریح کې څه خبره هغه ذکر کړی دا امت مسلمانه دغه اوس تربیت کوي وی الله عز وجل د شی ویل دي شي یا ایها الذين یا غی انسانانو چې تاسو د الله او د الله د رسول رښتیا کړی دا دغه تصدیق مو کړی دی یو قوم د مؤمنانو د بل قوم پورې ملنډ نه کوي آسان یکون خیر منهم کې دې شغوی ته غوري او زنانه به من کوي امید لري چې هغه زنانه به غوري په نسبت سره دی لا امام تبری رحمه الله به دا خبره ذکر کړی دا چې یا ایه الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم دې په تشریکی الله عز وجل دې ټول مؤمنانو له دا خبره کړی دا چې تاسو دیو بل پورې ملنډ مکوئ یو مؤمن بل در جایز نشي بل مؤمن پورې ملنډ وکي نه داغه د فقر د وجنه نه د ګناه د وجنه نه د بل شي د وجنه ادب دی ابن کثیر رحمه الله عبد الله ابن مسعود نه خبره نقل کړی دا یو ورځ په مجلس کې شاده خبره وکړه چې ته وصیت مونږ لوکا ابن مسعود سے فرمایي یا ایه الذین آمنوا دایتون تاسو ګورئ رب العالمین د خوانه وصیت ته چې په کوم شی باندې تاسو له امر کړی دی امتثال کې راولي چې د کوم شی منع کړی ځان ته ساتي او به امام تبری فرمایي ولا تلمزوا انفسکم ولا یغتب بعضکم بعضا ایها المؤمنون ای مؤمنانو د باز مؤمنان د باز نور غیبتونه نه کوي تعاون دی ور باندې نه کوي کله چې انسان د بل مؤمن غیبت کې دا اصل کې د ځان غیبت دی وجه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمنون كالجسد الواحد دا مؤمنان په شان د یو جسد دي اذا اشتكى منه عضو چې کله یو اندام ته شکایت وکي د قشن هغه ټول بدن به دغه شکایت په اړه کې فریاد کوي د وی خوبه مسله کې د قشن د تبي مسله کې دلیل به دی باندې چې په دې کې دا خبره د ملنډ او شندونو دا ول ناروا دي بل مؤمن پورې ملنډ ول هغه د ځان پورې ملنډ ول دي انس رضی الله عنه کرامه ابن عباس د ټول نه دا خبره نقل ده ولا نساء من نساء ودا اشګه د صفیه مبارک نازل شو هغه په دې طریقه باندې چې د عام زنانو ته دا خبره کوله یا يهوديه ته خو يهودانه بلار د يهودي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل وې د شي ورته وایا چې ان ابي اسما بلار هارون دي
وان عمي زما کاکا چې موسی دی وان زوج محمد زما خاون محمد دی تاسو کې د عليه الصلاه والسلام د زنانه پیش کړي چې پلار پیغمبر او کاکا پیغمبر او خاون دی پیغمبري څومره عجیب. امام طبري رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده په تشریح کې ولا تنابزوا بالالقاب چې دې څه معنا ده. اهل علم فرمایي وي دې دا معنا ده چې یو کس د جاهلیت په وخت کې یو نمو دی هغه چې کله اسلام راوړو الله عز وجل موږ دې خبر نه منع کړو چې هغه څوک نو باندې اوله مو ورکوي او به په دې وخت کې وشړل راځي په هغه نو باندې اوله ورکوي. رب العالمین دې انسانانو له دې ایتونه کې منع کړی ده. او چا دا ویل چې دې دا معنا ده یو مسلمان راځي چې بل مسلمان له چې یا فاسق یا زانی چا دا خبر ذکر کړی ده. و تسمیه الرجل بالكفر بعد الاسلام یو سړی اسلام راوړي دغه نور څه ورته یا کافر یا فاسق یا بل سره دې چې هغه به توبه د عمل نه کړی ده. دې وجنه بل حدیث کې دام راغلی دی چې کله یو سړی په جرم کې واقع او په شرک باندې توبه وستا او ته به په دې وخت کې به تور مثال هغه په غور ورکه هغه په هغه ګناه باندې اخته کړی شي د ټول مسؤلیت طلبه متوجه دی. امام قرطبي رحمه الله فرمایي ایدیت په تشریح کې چې الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم و بالجمله حاصل خبره ده لري چې هیڅ بجرأت نه کوي چې چا پر ټوکی وکي داغه به تور مثال جوړ حال وګوري داغه به بدن کې نقصان وګوري یا به تور مثال یو بل مسله کچیرته بالفرج او تقدیر د رب العالمین نه یریږي ورجداله کې دې شغد الله په نسبت ډېر قیمتي انساني اگر که ظاهري شکل داغه کمزور دی ځان ساتل پکار دي صفات نه دغه تذکرې چې سړی په سړی د لپاره دا پیش کړل یو مسلمان د بل مسلمان د لپاره پیش کړه. حتی تر دې پر عبد الله بن مسعود بدا ویلي وی البلاء مؤکل بالقول دا مصیبتونه ټول ګره متوجه دي انسان د شبله. عبد الله بن مسعود دا خبره ذکر کړې ده چې ارڅو بسندان له ضرورت لري خو په دې ټولو کې چې زیات سندان له انسان ضرورت لري هغه خبره څه ده شبله. سلف دا خبره ذکر کړې چې په انسان کې تقریبا 8000 مرزونه دي لیکن د وزر نه سو نه مرزونه علاج په یو خبره کړي جبه صحیح استعمالوله. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اکثر خلک د جهنم کې لوکړي شوی دي جبه د وجنه په شبه ام قلادا بلادا. نو عبد الله ابن مسعود بداوی لو سخرت من كلب وکذ چرته رشخند دی وسبه پورې هم لخشیت زیریګم چې الله عز وجل اسمان اس په جوړ نکي څومره جبه خبره کړې او شاته خبره کړې. امام شافعي رحمه الله د سورې متففین د اجتماع نمبر آیت مبارک فرمایي الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون چې کوم انسانان مجرمان دي مؤمنانو پورې خان دي به څه خبره ذکر کړې ده. ودا د مکی مشرکانو چې ابو جهل او ولید ابن مغیره دغه غوند نور خلق عمار پورې خندا کوله صہیب پورې خندا کوله بلال پورې خندا کوله الله عز وجل دقیقتونه نازل کړ. یلو جرم در چې مؤمنانو پورې دوی مرندې کړې دي. یو روایت کې راغلی علي ابن ابي طالب یو ورځ راغلی مسلمانانو په ګروپ کې منافقانو پورې ملنډه وکړي چې شمپوشي ور پورې وکړه چې بیرته خپل ملګرو له منافقان لاړ څه ویل رأينا اليوم الاصلعات وینن منګه هغه انسان ول چې په سر باندې به تور مثال وکړي نشته وغیرہ خنده ور پورې وکړه. الله عز وجل دغه ایتونه نازل کړي چې تاسو د علي په باره کې دا خبري ولي کړې دي دا ناروا دي. کوم انسانان چې مؤمنان دي رب العالمین مني قران مني سنت مني دغه په بدن کې عیب دي ظاهري د الله د خو نه په خاصه معنی کې ګناه کړي او توبه ایستلې ده او ته په دې وخت کې هغه لپاره ملنډ په غور ورکه په هغه نوم باندې په هغه سره نوم باندې بیان هیته په دقیقت کې داخل شوي. قرطبي رحمه الله فرمایي د سورې مؤمنون د غيوس لسم نمبر آیت په تشریح کې حتی انسوکم ذکری ويستفاد من هذا په دې آیت کې څو خبره معلومه شولې. یو التحذير من السخريه چې انسانانو دې رشخن نزان ساتي والاستهزاء بالضعفاء والمساكين ټوکی مکوې د ضعفاء پوری مسکینانو پوری د غیب عزت مکوې. او به دا خبره کوله وجه دا چې کله انسان دا کارونه کوي دی په نتیجه کې به دغه انسان رب العالمین نه بیلړي کیږي. الله عز وجل شکر د ځان نه بیلړي کړي دنیا کې در باندې عذاب راولي په قبر کې در باندې عذاب راولي په دنیا کې په ذلیل او رشخندې وي ته. یو روایت کې دام راغلي دي د کوفی ولې وفد راغی عمر بن الخطاب له فدوی کې وسړیو ممن کان یسخر باویس او چې ویس قرنی پورې هغه ملنډه کوله. عمر ورته خبرو کې چې بده کې قرنیون نه څوک شته دغه د علاقې نه کوم کشتري یو سړی ویل شي او عمر رضی الله ورته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو سړی تاسو د یمن د وجن راځي هغه ویس ویل کېږي هغه په یمن کې پاتین دي سوای دي چې د مور خدمت د پاره
اېدو په دې باندې سپینوالو الله عز وجل نه هغه دعاګانې وکړل الله ته ختم کړي مگر 2 دینار په اندازه باندې په دې لاس باندې پاتې لري څوک چې وسره تاسو نه مخامخ شولو طلب د عفو ته وکي د بخښنې ته وکي الله عز وجل به تاسو عفو کوي عمر په خپل مطالبه عفو کړي وا الغرض دغه ملنډي رشخندونه سخريه در مسلمانانو پورې ویل اې دې نتیجه بده چې رب العالمین به دا سړی د جنت نه منکه په بل طرف باندې رواني شکل حلال وګڼي نقصانونه دي او زمونږ د اسلام د دین ریس وش پېته خويندې پاږي کې یو داسې خلکو پورې به ملنډ نه کوي اې دې ملنډو رشخندونه به څو نقصانونه ځان سره یاد ساتي یو رب العالمین د امر سره حتر مخالفت دی او کله چې انسان د الله د امر مخالفت وکړي د الله قهر د به متوجه کیږي د الله غضب دویم د مسلمانانو په دې ټولنه کې د قشن جداواله راولي درېما کله چې انسان د چا پورې ملنډ کوي د دې خلکو نتیجه بده چې دا به غر کېږي د نوح علیه السلام د قوم د هلاکت لپاره یو سبب داو وتخروا من نوح دوی د نوح علیه السلام پورې ملنډ وکړي څلورمه مسله دا چې د انسان کې به وقار او عزت نه رښخندې کې او پنځمه وجدار چې دا سړی په خپل ځامن اصل کې ظلم کوي ټول مسلمانان په شان دی یو جسد دی ولې دا کار وکړي شپږمه وجدار چې د انسان د مسلمانانو حقوق طلب کړه الله عز وجل مسلمان له عزت ورکړي اکرام ورکړي دی او ته په دې وخت کې دغه عزت او اکرام د من زوړي رب العالمین د امر مخالفت کې الله به خپل حق معاف کړي لیکن د مؤمن حق به معاف کړي نه د بنده حق معاف کړي نه ووم د رشخندونه چې د انسان په ځل باندې مر راولي غفلت پکې راولي دوی پورې د انسان لمخه له قیامت هغه د یاد پاتې شو په دغه دنیا رشخندونه کې دا واقع شو او اتم د رشخندونه ول د غیر مسلمان علامات د منافقانو قران او سنت کې الله عز وجل موږ د غیر مشابهت نه منع کړیو نه هم په دې کې د اسلام د دین مخالفت دی او لسم چې کوم انسانانو د مؤمنانو پورې خاندي په ورځ قیامت الله عز وجل به دغه انسانانو د نور انسانانو لپاره د خندا سبب جوړ کړي نور خلک دوی پورې به خاندي ایو لسم چې کوم انسان د ملنډو رشخندونه وای د رب العالمین ذکر دی دا وباسي هغه ورسولې دی دولسم د قرشخندونه ولدار جاهلیت د وخت نه یوري مرز چې بر انسانانو کې راغلي دي او دین د اسلام دا خبره کړ جاهلیت د صفاتونو تاسو لړ کېږي د اقمر عادتونو لړ کېږي ډیر لسم چې کله وسړی د بل چا پورې ملنډ کوي د اسګه په واقع نفس امر کې د ځم پورې ملنډ ده او څوار لسم په دې باندې سړی د رب العالمین نه لړ کېږي پندسم نقصان دا چې په دنیا او آخرت کې بل الله عز وجل تعالی سخت سزا دې درکې نو الغرض دین د اسلام درې سو شپېتو خوینه لري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل شکل بندل اراده جنت داخلي دوه کې په دغه خوینه کې ورته بر خبر کی په دې خوینه کې به باج د خوینه چې هغه ایجابي دی او باج سلبي دی په دې سلبيو کې موږ دغه خبره ذکر کړل چې د مؤمنانو پورې ملنډ نه کوله رزقندونه نه واله ځکه دې نتیجه دا چې به سره د جنت محرومي ګر جهنم په طرف باندې ورشي نو رب العالمین دې موږ تاسو توفیق دې اعمال نه راکړي چې مؤمنانو پورې ملنډ او رزقندونه وایو بلکې الله عز وجل دې توفیق دې کېسته اعمال ورکړي چې کوم د قران او سنت برابر دي الله عز وجل دې موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین